په افغانستان کې د ژمي له رانږدې کېدو سره مهاله د سون توکو د بیو له لوړوالي څخه د خلکو شکایتونه ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو بیې دې کنټرول کړي. کابل ښاریان وایي چې له یوې خوا په هیواد کې وزګارتیا ورځ تر بلې زیاتېږي او له بلې خوا د یخ ژمي په رارسېدو سره د سون توکو بیې لوړې شوې دي. که لرګي مخستی دي په دې حالت خو قیمتونه ډیر لوړ دي، یعنی تاوان د هغه ډیر خلک نه لري کنه. بل د دې نه چې موږ پوښتنه کوو چې پروشانه نه د خلکو نه دی چې مالیات هغه په موږ باندې ډیر دي، نو ټول خلک دولت نه د غوښتنه کوي چې دې ته توجه وکړي. د زغال په حساب چې درته ووایم قیمت یې ولله لوړ دی، خلک کاروبار هم نه لري او پیسې نه پیدا کیږي، نو قیمت یې ولله لوړ دی چې حکومت د موږ سره مرسته وکړي، نرخونه یې کنټرول کړي. دوی له حکومت څخه غواړي چې دغه ستونزې دې حل کړي او په ټول هیواد کې دې د سون توکو بیې کنټرول کړي. پوښتنه همدا ده چې بیې ټیټې کړي، د خلکو وسه وسي او امکانات فراهم کړي چې یو څه خلکو سره ګزاره وسي، ځکه چې په هېڅ ملک کې موږ داسې ځای نه لرو که نه، او د زغال هم د خپل ملک دی باسي دا په ډیره ټیټه بیه باندې خلکو ته ورسوي چې زمر روان د سخت زمر روان ده کنه. ورته مهال بیا د سون توکو یو شمیر پلورونکي د بیو لوړوالی د حکومت لوړې مالیې او دغه راز د یو شمیر لویو لارو بندیدل په ګوته کوي او زیاتوي چې که مالیې ورباندې کمې او هغه لارې پرانیستل شي چې دوی پر مټ سون توکي کابل ته را انتقال کوي، په بیو کې به د پام وړ کموالی راشي. حکومت خو مالیه ډېر ولرکړې ده، په لرګي کې مالیه کېښودله او په زغال هم کې، خو داسې دي چې لږ مونږ سره چې ګزاره وکړي چې لږ مالیه کم کړي، مونږ ډېر د حکومت نه خوشحاله یو. دولت اسلامي امارت زموږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې مالیه راباندې کمې کړي، که چېرته حکومت مالیه کمه کړي نو دغه د ډبرو سکاره به بیخي ارزانه شي او هر څوک به یې د پیرلو توان ولري. خو د کانونو او پټرولیم وزارت بیا اعلان کړی چې د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې د اړمنو خلکو لپاره په مناسبه بیه د ډبرو سکاره بازار ته وړاندې کړي او خلک کولی شي چې له دغه سیمو څخه یې ترلاسه کړي.